السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو اوریدونکو خدای دې وکړي چې تاسې ټول ښه او جوړ بایاست. ګرانو اوریدونکو موږ یو ځل بیا تاسو ته ډېر په ښایسته ویډیو کې راغلي یو چې تاسو نه دوستانو ستاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ ورک سوی یا کوډ ورک سوی، تاسو ته نه لوګن کېږي. که ستاسو د ټیک ټاک وي، که ستاسو د ګوګل پلی سټور آی ډي وي یا د جمیل آی ډي وي، پاسورډ تاسو ته هیر سوی یا تاسو نه نمبر هیر سوی، که دوستانو که د واتساپ کوډ وي، که د هر شي کوډ وي، دوستانو تاسو څنګه په لسو سکندو کې پیدا کړئ. نو دوستانو دا ویډیو زموږ سره تر پایه وګورئ. نو دوستانو زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په خوا کې دا کوم د بیل آیکن بټن راوځي، په دې بیل آیکن بټن کلیک وکړئ او په آل باندې در سره ضرور کلیک کړئ چې تاسو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته لومړی پر وخت در ورسیږي. د ملګرو ویډیو لایک او له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګرانو دوستانو تاسو د دې لپاره خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. دا دوستانو دا کروم براوزر دا کوم اپلیکیشن نه ده، د هر چا موبایل کې ځاني اپډیټ شوی. نو دوستانو کله چې دوستانو دا تاسو اوپن کړئ، دوستانو په سر کې تاسو ته 3 ډاټ ښکاري، په دې 3 ډاټ کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په 3 ډاټ کلیک وکړئ، دلته تاسو ته یو آپشن درکوي سیټینګ، په دې سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو دوستانو یو بل آپشن هم درکوي پاسورډز، په دې پاسورډ آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو کلیک وکړئ، نو دوستانو دلته تاسو ولیدل دوستانو سیو پاسورډز. دوستانو دلته تاسو د ایمیلونو دوستانو لاندې ایمیل پاسورډ دی، د موبایلونو میسنجر، فیسبوک، که د هر شي پاسورډ وي دوستانو، یا ستاسو موبایل کې چا خپل آی ډي لوګین کړی وي، نو دلته تاسو ته به پاسورډ راځي. نو دوستانو دا دوستانو زه د جمیل اکاونټ پاسورډ اوپن کوم، په دې کلیک کوم. نو دوستانو دا ایمیل ده، یوزر نیم ده. او که دوستانو تاسو غواړئ دلته پاسورډ لیکلی، که تاسو دا ان کړئ، دا سترګې نشان وینئ، په دې سترګې نشان کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سترګې نشان کلیک وکړئ، نو دوستانو تاسو نه به ستاسو د موبایل کوډ وغواړئ. زه دوستانو خپل د موبایل کوډ ورکوم. نو کله چې مې دوستانو کوډ ورکوي اوکې به کوم. نو دوستانو تاسو ولیدل موږ ته پاسورډ معلوم سو. نو دوستانو دا پاسورډ ده دوستانو، اوس زه راځم فیسبوک آی ډي ده. نو دوستانو زه نه غواړم دوستانو دا پاسورډ زه تاسو در ښکاره کړم، ځکه دوستانو تاسو بیا زموږ آی ډي هم لوګین کولی شئ. نو دوستانو دا طریقه خدای دې وکړي چې تاسو طریقه خوښه شوې. که مو طریقه خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ. الله په امان.